سړیه خوښه دې نه ده چې دا ماشومان مدرسې ته داخل کړو؟ ولې نه بالکل مې خوښه ده چې لاړ شي سکولونو کې داخلي کړو. چا نه به ډاکټر شي، چا نه به انجینر ساز شي، چا نه پولیس ساز شي. خبره دې په ګل بدل ده، خو د یو نه به زه علیم ساز کړم او د دوه سره د خپل کار دی. خبره دې بالکل ټیک ده. بچو دې خوا راشئ. خالي بچي، عبدالله بچي زما خواله لاړ شي. حیات بچي د مور خواله دې راشه. دوه بچو به زه سکول ویم او چې د خپل زوی دي حیات بچي دي ته سبق وایه. ټیک شوه د مدرسې یعنې د مغټ علیم ساز شي او دلته به دې چا اخلي. ټیک شوه؟ بچو څنګه یې؟ دا جی بس خیو تاسو خی. حیات بچی ته څنګه یې؟ بابا جانه د الله کرم د خیر تاسو خیر. زه بچو زه لاړ شم ستړي شوی آرام وکړئ. زه خوښ دي نه چې بچو باندې یو امتحان مورې وارې جاړې مو یا بچې ستا پلار والم. مورې زه هسې ډاکټر یم، داسې ستن به ورته وکړم چې یو رګ به یم پالنی. مورې ولې څه چل نه مانې شی ولې جاړې؟ لالا دا چې په مور باندې ګزار کړی دی. مورې زه هم سرکاري نوکر یم، داسې به درله ورکم داسې چې لوم پته به هم نه لګي. مولانا صاحب دا چې په مور باندې ګزار کړی دی او ښې نه لیکلي. ډاکټر صاحب تاسو غلطه وایي. نبی علیہ السلام فرمایي که د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کلی وی چې خپل خاوندان ته سجدې وکړي او بلکې دا په ښځه باندې د خاوند ډېر حقوق دي. خیر دی چې ګزاره پکې حوصله کوه مور. تاسو په غونډه مونږ یو امتحان اچولی ما مور دي. تاسو دواړو کې فیل راغلی او خالد کې پاس راغلی. خو دین سبق یې سکول کې دین سبق څه یادېږي؟ تربیه یې تاسو له ښه نه درکوي. خالد ته وګوره تربیت یې له خلکو کې د مور پلار د حقوق د هر څه نه خبر دی. تاسو نه یې تاسو ما دومره خرچې وکړلې او په دې غریب مې ونه کړلې. ولې؟ تاسو ما ته ګران وئ. ډېرې خرچې وکړلې، دا مې ډاکټر کو، ته مې د قوم خدمتګار کړې، پولیس مې کړې، قیمت دا مې ته ځای راکړله چې ته به پلار مړ کړې او ته به داسې تکې تورو تېرو ته ورکې. خالد ته وګوره یو روپۍ خرچه هم پرې نه کوي. د پلار د مور د حقوق د هر څه نه خبر دی. تاسو ما خلاف یې ما مړ کوئ. خپل ګریوان کې سر ښکته کوي. ویې ګوره په سوچ وکړه. زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې یوازې د سکول تعلیم لازمي نه دی، دې سره سره د مدرسې تعلیم هم ضروري دی. سبا له مور او پلار سره د ستنې یا د یو ورکولو ځای دا الفاظ نه وایي. که چېرته د اخرت د تعلیم زده کړی مطلب د قرآن او حدیث ویلي دا به د مور او پلار عزت